دوستانو نن در سره د سورۃ اخلاص یو بهترینه وظیفه شریکه کوم چې کم انسان هم د دې وظیفې ورد شروع کی الله به هیڅ کله مسکین او فقیر نه کی او د دې سورۃ اخلاص په ویلو سره د هغه انسان لکور فقر مسکنت غریبی به الله فورا ختم کی. دا وظیفه دوستانو د جمعرات په هر ورځ باندې تاسو کولای شئ. دا کم وخت پابندي نه لري، مقید وخت. دا داسې وظیفه ده چې سورۃ اخلاص دی الله تعالی وحدانیت پکې بیان شوی ده چې انسان یې د هر حاجت لپاره وایي هغه حاجت د انسان فورا پوره کیږي. او حدیث کې راځي چې پر یو ور ویلو باندې انسان الله تعالی د لس سپارو قرآن شریف ثواب ورکوي، پر دوه واره د شلو سپارو، پر درې واره د مکمل قرآن شریف ثواب و انسان الله تعالی ورکوي. نو نن در سره د دې وظیفې طریقه خیم. دا وظیفه سل واره ویل کیږي. دا وظیفه د قل هو الله احد سورۃ اخلاص قل هو الله احد ته ویل کیږي. د دې سورۃ اخلاص قل هو الله احد یې بل نوم ده. د دې وظیفه داسې بهترینه وظیفه ده چې انسان یې وکړي او لغه نه بعد چې هر دعا وکړي دعا فورا الله قبلوي. دی هغه انسان دعا نه ردیږي. او په کم کور کې چې دا وظیفه ویل کیږي چې څومره په زیات تعداد باندې ویل کیږي لغه کور څخه نحوست، فقر، مسکنت، غریبی، جنجالونه، بی اتفاقی، آفتونه، مصیبتونه، غمونه دا ټول الله تعالی فورا ختموي. نو ان شاء الله د دې وظیفې په کولو سره به الله تعالی تاسو مالدار هم کی. د دې وظیفې په کولو سره به الله تعالی تاسو هر دعا قبول کی. د دې وظیفې په کولو سره به تاسو د الله تعالی له نږدې بندگانو څخه جوړ شئ. نو لہذا دوستانو کوشش وکړئ دغه وظیفه پر هغه طریقه باندې په پابندي سره وکړئ کوم چې زه درته ښیم. ان شاء الله دعاګانې به راته وکړئ. دغه وظیفه به تاسو په ژوندګي کې بدلون ضرور راولي. تاسو په قسمت، تاسو په تقدیر کې به ضرور دا وظیفه بدلون راولي. کچيري تاسو په پابندي، په خلوص نیت، په یقین، په عقیده مضبوط سره وکي، په توکل دی الله سره پر دې وظیفه باندې یقین مضبوط کړئ او یې ان شاء الله دا وظیفه به تاسو ته ډیر څه په لاس درکړي. دا وظیفه دوستانو دی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. د دې وظیفه ده. دا وظیفه کې د الله تعالی وحدانیت بیان شوی ده. په دې وظیفه کې یو داسې نوم دی الله فروت سي الله الصمد ورته ویل کی. الله بیا نیاز ذات ده. الله په خپل فیصلو کې چاته محتاج نه ده او نه له چا څخه په خپل فیصلو کې له چا څخه کومک واړي نه دي چا د کومک ته ضرورت لري. او د دې وظیفې په کولو سره که هر انسان کاروبار غواړي، روزګار غواړي، یعنی کاروبار یې نه وي، روزګار نه وي، رشته نه وي، نوکری نه وي او ښه خوشحاله زندگی نه وي، نو ان شاء الله کولای شي چې دې وظیفې په کولو سره هغه انسان لاس ته دا ټول راوړي. ښه زندگی او ښه ژوند او ښه رشته او ښه کاروبار او ښه روزګار یا د منفسند د زړه فسند د زړه د خوښۍ رشته یا د زړه د خوښۍ نوکری د زړه د خوښۍ کاروبار به الله ورکي او رزق به د دې وظیفې په کولو سره به الله تعالی به انتها رزق هم ورکي. نو راځئ دوستانو د وظیفې پر طرف د وظیفې طریقه درخیم او وظیفه درته خیم چې پر دا وخت یې وایست او په دغه ورځ باندې وایست. وایي دوستانو وظیفه وخت هم معلوم نه لري. وظیفه داسې مثلا ورځ هم معلوم نه لري. کې جمعې په ورځ کوي، کې په هر ورځ کوي، خو د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې ډیر ثواب هم لري او انسان دعا هم زر قبليږي. بیا خاص کر د جمعې په ورځ باندې یا د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ د مازیګر له لمانځه نه بعد، ځکه چې د مازیګر له لمانځه نه بعد علما کرام لیکي چې یو ساعت ته د انسان دعا فورا پکې قبليږي. مازیګر له لمانځه نه بعد د ماښام تر لمانځه پورې د جمعې په ورځ باندې. نو تاسو د خپل مرزي کار وخت وایس. دا وظیفه که تاسو او داس نیو فیاد هم ویلای شئ، موټر کې ناس یاس، کور کې ناس یاس، مجلس کې ناس یاس او دکان کې ناس یاس هم یو ویلای شئ او دا وظیفه له هر منځ نه بعد هم ویلای شئ. سل واره به دا وظیفه وایس. خو زه چې درته کومه ښه مشوره در کوم هغه دا ده چې په داسې ځای کې یو وایس مثلا یا د لمانځه نه بعد یا تاسو نفل کوئ دغه نه بعد. ولې ځکه چې هلته تاسو ته د دعا موقع وي چې تاسو دعا وکړئ. نو تاسو چې په روان کې یاس، موټر، مجلس کې یاس، دکان کې یاس، هلته خو د دعا موقع نه وي. که یوازې له ځان سره روان یاست هم دا وظیفه کولی شي. هلته انسان په خپل زړه کې د الله څخه څه غوښتلی شي ځکه چې د ده توجه څوک نشي خرابولی. نو هر وخت چې تاسو مرضي وه په هغه وخت کې دا وظیفه به سل واره ووایاست. خاص د خپل حاجت
خاص د خپل د فقر مسکنت د غریبي په ختمولو سره دا وظیفه به سل واره ووایاست. لغه نه بعد دعا وکړئ، الله تعالی به دعا قبول کړي او څه چې د غوښتو هغه به الله درکړي. یاد ساتئ که روزانه وایاست د زندگی معمول وګرځوئ، ان شاء الله دعا به د الله قبول کړي او الله به د حاجت در پر کړي. نو دا وز دوستانو زمونږ وظیفه نن د الله الصمد د قل هو الله احد چې سورۃ اخلاص ورته وایي. دا وظیفه خپل هم کوي، له نور ملګرو سره هم شریک کړئ. دعاګانې موږ ته کوي، تاسو ته کوو، پر الله مسپارم. تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.